شپېته لکه روپۍ موږ په دې هوټلو لګولې. د افغان دربار رستورانټ نغلو کې یو ډېر ښایسته هوټل جوړو په آینده پروګرام کې هم ده. انشاءالله د چې د وطنوالو په کار یو هغه کې موږ سره شته موجود دی انشاءالله. زما یو 15 کاله د واده کېږي. انشاءالله اراده ورته لرو چې واده وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قدرمن دوستان، انشاءالله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. موږ راغلي یو د کابل ارزان قیمت ساحې ته د افغان دربار رستورانټ یا هوټل ته راغلي چې دلته ډول ډول خواړه ماهي دي، کبابونه دي او دغسې پلو وریجې دي، ډول ډول شیان پخېږي. ورځو دغه شیان به هم په ګډه سره ویناولو. د دې هوټل مسؤل سره به هم غږېږو. ماشاءالله ښکلی هوټل ده او ډېر بیروبار هم لري، نو ملتیا مو وکړئ. ګران دوستانو، د هوټل ښکلې ویډیوګانې مې ولیدلې. اوس حاجي صاحب خپله د دې هوټل مسؤل دی، د سره معرفت هم لرو. حاجي صاحب بیا هم ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمة خیر و خیر جوړ تکړه. شکر الحمدلله. حاجي صاحب په اول کې که ځان راته معرفي کړئ. حاجي روغبار مې نوم دی، د 12مې نایب اوسېدونکی. حاجي صاحب څومره وخت کېږي چې دا هوټل مې جوړ کړی دلته کار؟ یو کال کېږي. یو کال کېږي. ماشاءالله. څنګه دا کاروبار مې؟ شکر الحمدلله بیخي ښه دی انشاءالله. ماشاءالله مو خپله یې وینو حاجي صاحب ډېر ښه روانه کار او بیخي انشاءالله کاروبار بیخي ښه دی انشاءالله. چې او موږ کوشش کوو چې انشاءالله چې نورو ځایو کې جوړ کړو. داسې برنامه لرو. نغلو کې یو ډېر ښایسته هوټل جوړو په آینده پروګرام کې هم ده. نور کابل کې هم کېدای شي چې نمایندګیانې ولرو نورې، او کوشش کوو د خلکو ته ښه غذا ښه خدمت وکړو. مننه حاجي صاحب. الله د نور توفیق هم درکړي د خدمت کول. واقعا دغه هم یو لوی خدمت دی خپل وطنوالو لپاره. دا کار ته حاجي صاحب دغه نه مخکې مو څه کول؟ یو کال کېږي چې دا مو جوړ کړی. دغه نه مخکې مو څه کاروبار کول؟ دې نه مخکې بس دغه تجارت هم کوم. دغه ویزې د سخته شو، پاکستان ته مال وخوانه م راوړه. بیا نو د خپل هغه کې پاتې شو. دلته م یو فکر هم وکړ چې زه نور به دغه د هغه نه به خلاص یو. همدلته دغه کار موږ اسوده وګڼېده په خاطر. ډېر ښه ماشاءالله. الحمدلله درلوده. څو ډوله خواړه اوس دلته پخوي حاجي صاحب؟ دې کې هر شی شته دي. نو زه فکر وکړم منتو بریاني او چای دې وشته دي انشاءالله. مطلب د یو شي کمی هم نشته، تر ماهي پورې هر څه؟ تر ماهي پورې شورما او برګر او چای د هر شی دې انشاءالله دي. دلته موږ دلته خپلې قصابیګان هم د بیرون د وطن نه لرو. نو د پاکستاني هغه موږ سره شته اشپزان، مزار نه اشپزان راوځي موږ سره شته. نور کاریګر هم ښه تکړه تکړه کاریګر استادان شته. انشاءالله د چې د وطنوالو په کار یو هغه کې موږ سره شته موجود دي انشاءالله. څو کارمندان لرئ دلته؟ تقریبا 15 کسان به شاګردان او استادان ټول. ماشاءالله دا واقعا یو لوی خدمت دی. 15 کسان ته یې کار زمینه هم برابر کړې ده. ډېر ښه. د 15 کسان موږ سره موجود دي. کله زیات هم کېدای شي، زیات هم دنه زیاتېږي، خو اوس باید رخصت باندې تلي موجود 15 کسان دي. ماشاءالله ډېر ښه صاحب. که دا راته وایي صاحب مخکې دې ویلې چې موږ خپلې قصابیانې هم لرو. دا د هوټل چې کوم خواړه دلته په کار کېږي، کوم مواد وي، خام مواد وي چې بیا دلته تاسې پخوئ، لکه ډوډۍ سوه او دغسې غوښه سوه، نور داسې سامان سو، دا بیا تاسې خپل دوکانونه لرئ که له کوم ځای راوړئ؟ موږ روزانه کوشتار لرو. غوښې ډېر دغې خپله زه ډېر کوشش کوم. اوس دا چپلي کباب ده خپله ورته درېږم، ښه ښایسته غوښه راوړم ورته مثال. او دغه نورې غوښې دي پسه غوښه، دا خپله منډۍ ته ځو، مال اخلو راوړو ژوندی دلته لالو بیا کوشتارخانه کې. او انشاءالله د غوښې مخکې دا شیونه کې ډېر کوشش کوو چې ښه یو هغه به خلکو ته ورکړو انشاءالله.
مطلب خپل ورته ولاړ یاست د علالي او هر څه د خپله وخت په خپله راوړي. بالکل نو خپله ورته ولاړ یم. ماشاءالله بیخي چې کوم ځای کې پاکي وي کوم ځای پاک خواړه وي کوم دغه وي هلته بیروبار هم ډېر خلک هم ډېر زیات پرمختګ هم کوي. کوشش موږ ډېر د صفایي دپاره بیخي کوشش کوو زیات 5 نفره خاص صفایي دپاره موږ نیولي 5 کارمندان ته نه صفایي ته نیولي کارمندان خاص صفایي دپاره دي. ماشاءالله واقعا معلومیږي ماجد صاحب همدغه صفا ځای کې انسان ته خواړه هم خوند ورکوي. څنګه دغه ته تشویق شوی صاحب دغه کاروبار ته د هوټل ته؟ بس د سره د ما شوق او علاقه و نو شوق او علاقه مې پخوا نه و سره شروع مې پرې وکړه له خیره سره. اوس چې دا هغه که خلک ګورم خلک راځي دي غواړم چې نورم کوشش وکړو د یو قدرې جوړ کړو نورم داسې مشهوره جوړ کړو له خیره سره انشاءالله. ماشاءالله الله دې وکړي علامه ارمانونه پوره کړي صاحب. اوس که شخصي ژوند ته دې راسئ صاحب واده به مې خامخا کړی یو که دوه ودونه مې کړي دي. ماشاءالله 2 ودونه. بچي دې څومره دي؟ بچي مې یو محمد نومې یا عبدالناز ده او 2 نور دي. یو مې لور دی 2 مې زامن دي یو مې لور دی. نور کورنۍ کې څو غړي اساسي؟ کورنۍ کې لکه دا شخصي دي موږ اتیا سو 6 کسان سو او نورونه مې دي بیا د هغې اولادونه دي نو د هغې سره معلومات ده څو اولادونه مې یو ورور لري څو بل لري خو کاروبار کې شریک یاستو کورونه بیل دي. ماشاءالله بیا دا نورونه دي ما دا کاروبار در سره؟ نه نورونه مې دلته د مایان هغه لري دوکانونه لري مایان خرڅوي نو دا یو دانه خوراک فروشي لري او بس هغه ما هوټل انتخاب کړی. بالکل واقعا صاحب هوټل ښه کاروبار د کاروبار له نظام ښه ده د خدمت له نظام ښه ده. که یو کس غواړي چې په کمو پیسو باندې داسې خپل هوټل جوړ کړي کولی شي که نه باید له کوم ځای شروع کړي څنګه شروع کړي هوټل جوړول باندې؟ والله ته خپل ته وسه پورې ډېر سړی کوشش وکړي انشاءالله د قره بیا کېږي نو مطلب که خیر د کمه سرمایه وي مطلب خپل ته وسه پورې خو دغه صفایي او یو شی چې خلکو ته پخوي دې کې کوشش وکړي انشاءالله قره کار یې ښه کېږي کولی شي د غټ هم جوړ کړي بیا اول کم کار نه شروع وکړي قره پرمختګ کوي انشاءالله بیا خپل هغه ته رسېږي. تاسو خپله کوم ځای نه شروع کړی صاحب؟ څو روپۍ نه څو سرمایه نه شروع کړی؟ یاره موږ خو تقریبا داسې فکر وکړه چې هم لګولی ښه و زموږ اقتصاد صحیح و تقریبا یو 15 لکه روپۍ موږ په دې هوټلو لګولی او نو 15 لکه روپۍ سرمایه ګزاري کړې 15 لکه افغانۍ په دې هوټل سرمایه ګزاري. او عاید څنګه دی د ورځې ښه ده څنګه؟ د ورځې عاید خو موږ دغونه کوو چې دغه وریجې او دا بعضې شیونه دي دا غونده راوړو نو داسې روزانه نه معلومېږي او داسې روان نفسو نو توکل په خدای. د دغه راز څه شی ښه ډوډۍ ښه اخلاق صفایي وکړي د خپل پرمختګ کې انشاءالله. صفایي تر ټولو مهمه ده. نه صفایي مهمه ده ښه اخلاق مهمه دي چې صفایي وکړي او اخلاق دې نه خو بیا هم نه کېږي. باید شاګردان ښه رویه وکړي منیجر ښه رویه وکړي اشپز ښه رویه وکړي خپله دا سړی چې څوک مالک وي دا ښه رویه وکړي دا بیا د ټول مطلب موږ چې هر څه به یا 2 ورځې بعد 3 ورځې بعد موږ خپله د پروګرام لرو مطلب د شاګردان ټول جمع کوو د مشتري په حساب ورسره وغږېږو چې خفه یې نه کړي دغه رقم که تاوان یې یو په 100 نفرو کې مثال د خبرې یو نفر داسې نازولی مې بیا د ویې نازوئ چې غږ د چا ونه وځي نو دغه یو راز ضرورت چې مطلب دا صفایي پکې مهمه ده او چې دغه شاګردان د خپل هر وخت موږ دغه هر وخت دا جلسه لرو د مشتري دپاره د صفایي دپاره روزانه. بالکل صاحب صفایي هم مهمه ده. بل جلسه مې ډېره ښه خبره وکړه چې دا جلسه نیول او د کارمندانو سره غږېدل او د کول دغه مې یو ډېر ښه رول لوبولی چې پرمختګ لیدلی مې د ژوند جالبه خاطره کوم راته ویاست؟ والا وروره جالبه خاطرې ډېرې تېرې شوي دي او ترخې خاطرې هم تېرې شوي دي خو د افغانستان نه مطلب هر رقم پکې راځي. داسې خاطرات صاحب چې داسې خاطرات چې هېڅکله دې م له ذهنه نه وځي؟ اوس مې نه ده بیان کله داسې شوي دي چې دغه وي کس راغلی وي اډر یې کړی خواړه یې درنه وختي هغه لاس وځل سوي لا کوم بل دغسې د هغه بدل کې بل شی وړي لا مې ویل چې نه لرو داسې پېښې خو هر وخت کېږي دلته دا میز په سر د څوک پرتل چې وړي که چا کباب وي هغه چبلي کباب وړي مثالې قابلي وړي دغسې کارونه کېږي هر وخت کې دلته هر روزمره کېږي ده. مننه صاحب که کوم پیغام لرئ هیوادوالو ته لیدونکو ته کامران خدمت کې بس وروره الله پاک دې تاسې ټول ژوندي لري او خدای پاک وکړي چې افغانستان انشاءالله چې پرمختګ کې روان دی انشاءالله چې هر سړی باید کوشش وکړي هر کاروبار کې صداقت وکړي
او وروره ټولو ته ښه وخت ښه ژوند. مننه صاحب، تاسو نه هم مننه چې موږ ته مخ را کور مدان ژوندي اوسئ. خیر اوسئ. ګران دوستانو، دغه د هوټل نانوایی ده. لکه دوی چې مخکې حاجي صاحب ویلې مسؤل دغه ځای وایي، موږ قصابیان هم خپله لرو او نانوایان هم دوی ته خپل لرو. دا د هوټل نانوایی ده. دوی سره به همګي ستړي مه شئ. ته ستړی مه شئ. نوم څه ته ورور؟ نوم محمد وسیم. ماشاءالله. هلته څومره وخت کې دا نانوایی کې د هوټل نانوایی ده؟ څومره وخت کې دلته کار کوې؟ دلته یو 4 میاشتې کېږي. 4 میاشتې. ماشاءالله ډېر ښه. مخکې له دغه د کوم کار کوې؟ مخکې له دې نه مې همدا کسب نانوایی و. نانوایی کسب چې کوې څومره وخت کېږي؟ نانوایی کسب چې کوم یو 4 کاله کېږي، 15 کاله. اوس استاد یې؟ ماشاءالله. او دلته یوې جالبه خاطره د ژوند راته ویاست؟ جالبه خاطره خو نه ده تېره شوې راباندې. ټول ژوند؟ نه، ټول ژوند کې الحمدلله. درس ویلی ده که نه؟ درس مې نه ولا نه ده ویلی. درس دې نه ده ویلی؟ نه ولا. زه همدا به جالبه خاطره وګڼم چې درس دې خامخا البته ویلي ژوند همدا جالبه خاطره وي. بلکل. مننه وروره کور ودان. که لیدونکو ته کوم پیغام لرئ؟ ما اورېدونکو کتونکو ته دا پیغام ده چې خپل درسونه دې ووایي، خپل اقتصادي وضع دې برابره کړي، کار دې وکړي، بېکار وخت دې نه تېروي، خپل مراعات دي، کور هر شی مراعات دي، اصولي آداب او دغه دې ټول مراعات دي. مننه کور ودان. نور د ملګرو سره به دې مو غږېږو. تاسو سره د خدای په امان. مننه. خیر اوسه. ته ستړی مه شې وروره. خیر اوسې، ته ستړی مه شې. تا نوم څه ده وروره؟ زما نوم بصیر الله صافی دی. د کونړ ولایت دی. بس د افغان دربار رستورانت کې کار کوو. د دې ځای کارکوونکي او مسؤلیت هم د نانوایی کسب دی. خپل کسب مخ په وړاندې وړو. ماشاءالله. صافی صاحب وروره څومره وخت کېږي چې دلته کار کوې؟ دلته مې 2 میاشتې کېږي چې کار کوم. 2 میاشتې کېږي. مخکې مو څه کار کوې؟ مخکې مې هم دغه کار کوو، اوس هم دغه کار کوو. مخکې مې نانوایی کار. ماشاءالله. درس مې ویلی ده که نه؟ هو درس مې ویلی دی. واده مو کړی که نه؟ واده مې نه دی کړی، خو انشاءالله اراده ورته لرو چې واده وکړو. واده خو ښه شی دی چې هر سړی وکړي او باید الله یې د هر سړي ارمان پوره کړي. څنګه دا واده به خپله کوې که حاجي صاحب درته ویلی دی چې زه درته کوم؟ واده به خپله کوم. حاجي صاحب به څه وایي موږ ته؟ موږ نه یو راغلي، نابلد یو سره چې ورخو سره تېر کړو، دغه تېر کړو انشاءالله. حاجي صاحب ښه سړی دی، بد سړی نه دی او نور توکل په خدای. بلکل. خپله ښه سړی. حاجي صاحب هم ښه سړی دی ماشاءالله. ټول خلک یې دلته نانوایی کې ته استاد سره کومک کوې؟ خپله هم استاد؟ بس استاد سره کومک کوو او خپله هم چندانو سره لګیا یې شریکه باندې. او دا کسب دی، کوشش کوو چې بس پکې تکړه شو او کار وکړو، ژوند برابر کړو. ماشاءالله. الله مو کامیابه لره. کومه جالبه خاطره که راته ویاست؟ والا جالبې خاطرې خو ډېرې دي، نو تا ته زه کومه بیان کوم؟ هسې ودانه چې ذهن دې نه و، زیار وخت دې ذهن هر وخت خو مې ذهن کې داسې جالبه خاطره ده، خو څه ویو لیدونکي کتونکي ویم نو او یو وی ویم نه و معنا بس نو اوس کې ورته چې ټولو پته خبره صحیح ده. ما ته ګورئ معنا بس په ژوند کې به یو سخته خاطره، ډېره دغه سخته خاطره را باندې راغله چې خپل تعلیم مې کوو، تعلیم مې نیمه کې پاتې شو او ژوند ډېر نیمګړی و، ژوندون بیخي ستړی شو. نو بس خپل غریبي او کاروبار شروع کړو او تعلیم پاتې شو. نو اوس دا عمل کوم چې دا تعلیم مې کاشکې سر ته رسولی وی، خپل پوهنتون مې ویلی وی، درس مې ویلی وی او همدغه خاطره وه ډېره جالبه وه. ما غوښتل چې آینده کې زه انجینر یا ډاکټر شم، خو بس ونه شو او بس همدغه خاطره وه ډېره او خفه یې کړم او اوس هم سوچ ورته وم او انشاءالله امید هم د لاسه نه دی ورکړی. بیا مې اراده ده چې خپل تعلیم وکړو، کوشش وکړو، دغه وکړو، سر ته ځان ورسوو. بس الله دې ورحمېږي صافی صاحب.
خدای مهربان ده اوس هم وخت ده چې اوس شروع وکړم تعلیم هم کېږي هر څه خو بیا هم شکر دپاره ځکه دا اوس چې ته کوم ځای کې کار لرې ډېر خلک دغه هم نه لري بیا هم شکر دپاره کور ودان مننه خیر سو ژوندی اوسئ ستاسو نه هم چې نه دغه هم د رستورانت د کباب څنګه د چې د کباب پخېږي دوی سره به هم خبرې کوو سلام علیکم ستړي مه شئ استاد وعلیکم سلام جوړ یې بخیر تکړه شکر ده الحمدلله انشاءالله تاسو به هم روغ جوړ اوسئ راته نوم مو څه دی استاد زما نوم محمد سید شینواری محمد سید شینواری ماشاءالله شینواری صاحب څومره وخت کېږي دلته کار کوي یاره دلته زما یو 14 میاشتې شي کار کوم 14 میاشتې ماشاءالله ډېر وخت ده څنګه ده تنه د چپلی کباب مسؤل یاست که کوم بل کارم لري نه صرف چپلی کباب مسؤل یم څنګه چپلی کباب خلک ډېر خوري کم خوري ولا چې بس ښه د الحمدلله کار کېږي لږ لږ خو مخکې لږ ښه و دغه اوس چې لږ د طالبانو کار راغلی دغه راغلي دولت لږ بازارونه ساړه شوي بلکل څومره وخت تاسو دا کار کړی دی دا کباب کار مو څومره وخت مخکې کړی چپلی کباب کار زما یو 18 کاله کېږي چې کار ماشاءالله اتله شل کاله کېږي دا کار 10 کاله کېږي واقعا چې ډېر وخت اتله شل کاله اوس بیخي ماسټر سوي یاست په دا ماسټر نه هم پورته ختلی ماڼه شاګردان داسې ماسټر یې وي بیخي دکتور سوی کباب سوی کباب کې ښه پوخ استاد دی انشاءالله خدای مو نور هم کامیابه لره څنګه ده بیا خلک دلته ډېر اخلي کم اخلي چپلی کباب کوي ولا چپلی کباب دلته خلک ډېر اخلي دا د پښتنو علاقې چې دي که نه دلته چپلی کباب او کړیانې دا شی نه ډېر خرڅېږي دا بیا خوراک څو روپۍ ده ډوډۍ سره 80 روپۍ خوراک یو خوراک کې دا 2 دانې یو خوراک کې 2 دانې چپلی کباب دا بیا دغه یو کباب چې جوړوي دا بیا وزن حساب جوړوي که همداسې اندازه درته معلومه موږ اندازه باندې اچوو خپله اندازه باندې جوړه کړې ده په ما اندازه باندې جوړ ماشاءالله واقعا صفایي کې ډېر خیال ورته ساتي ډېره ښکلې صفایي هم کوي موږ دا زما ته اوسه پورې له هوټل والا نه ویلې چې دا ځای پاک کړه زه خپله باندې همداسې پاک کار مې خوښېږي مردار کار مې نه خوښېږي بالکل خیر اوسې خدای نور توفیق هم درکړي پاکي خوند کوي دا جز د ایمان ده څه ودونه لرې استاد یو ښځه لره یو ښځه بیا خپله خوښه مو کړې کوي کورنۍ نه خپله خوښه مې کړې چې نه لرم زما یو 15 کاله د واده کې دغه عمر یو 15 کاله مې واده کېږي 15 دی عمر دا 15 کال دی واده 15 کاله د واده زه دې حیرانه کړم سړی 15 کاله دی واده کېږي نه د واده نه د عمر مې 15 کاله عمر